بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو السلام علیکم. په دې هیله یم چې ټول روغ جوړ اوسئ. زموږ په فوټوشاپ کې نن 10م درس ده او په دغه درس کې به موږ نن په شیپس ټول باندې کار وکړو. کله هم چې زه دلته راځم ګورئ موږ ته لومړی شیپ چې دی ریکټانګل ټول ده، بیا الیپس ټول ده او ټراینګل ده او پالیګون ده، لاین ټول ده او کسټم شیپس دي. په دې ټولو کې په مجموع کې موږ تاسې دغه شیپونه کولی شو چې ډرا کړو، رسمې کړو. کله هم چې زه ریکټانګل شیپ راخلم، اوس دلته ګورئ زه بیکګراوند حالت کې یم، لیفت کلیک سره زه ګورئ دغه شیپ ډرا کوم، دا شیپ ځان ته رسموم. چې کله زه لیفت کلیک پرېږدم په جلا لایر کې دا موږ سره اضافه کیږي. دا په کوم حالت کې؟ دا په هغه حالت کې چې دلته موږ سره د آپشن په شیپ کې اوسیږي. که زه چېرته ورته پکسلز انتخاب کړم، پکسلز چې کله زه ورته پکسلز انتخاب کړم او بیا راشم زه یو بل شیپ واخلم، اوس موږ سره کار نه کوي. زه باید لومړی داسې کار وکړم تر څو موږ سره دی کار وکړي. زه دغه لایر بیرته ډیلیټوم. چې کله مې ډیلیټ کړه زه شیپ کې کار نه کوم بلکې پکسلز کې کار کوم. پکسل ورته انتخابوم. اوس چې زه ګورئ دغه شیپ فرض کړه ډرا کوم، دا په بیکګراوند باندې ډرا کیږي. په دې کې موږ نور تغییر نشو راوستلی ځکه دا بیکګراوند باندې موږ اضافه کړلو. زه بیرته F12 وهم چې دا بیرته نارمل حالت ته شي، یا بیخي دا بیکګراوند زه ځان سره څنګه کوم ډیلیټوم. دا بیکګراوند به زه ډیلیټ کړم. کنټرول زیډ بیا کړو چې بیرته همدغه نارمل حالت ته راشي. نو زموږ هدف دا و که چېرته موږ تاسې دلته شیپ انتخاب کړو، موږ چې هر یو شیپ له دې څخه ډرا کوو، که هغه ریکټانګل وي، الیپس وي یا نور شیپس وي، هغه په جلا لایر کې راځي او تغییر پکې راوستلی شو. که چېرته پکسلز کې موږ دا کار وکړو، هر شیپ چې ډرا کوو هغه بیکګراوند کې راځي، بیا ډېر تغییرات دي چې هغه پکې موږ نشو راوستلی. په هر صورت اوس راځم زه ریکټانګولر شیپ راخلم او زه دا دلته ځان سره ډرا کوم. چې کله زه دا ډرا کوم په لومړي ځل چې زه ډرا کوم ما سره فورګراوند کلر چې هر رنګ وي همغه رنګ دا پې اپلای کیږي. بیا که وروسته زه غواړم رنګ بدل کړم بیا نو له دې ځایه موږ رنګ نشو بدلولی، بیا موږ د څو ځایونو څخه رنګ بدلولی شو. اول خو دا دی چې فیل ته راځو، د فیل څخه رنګ بدلولی شو. ګورئ زه په فیل باندې کلیک کوم، ما سره دا وینډو خلاصیږي. هر یو رنګ چې په کار و فقط کلیک پې وکړئ رنګ څنګه کیږي، همغه فیل کیږي ورته او همغه رنګ ورته اپلای کیږي. دلته موږ سره RGB کالرز د CMYK د اګریسیکل د هر یو باندې چې کلیک کوئ هر فولډر باندې هغه خپل رنګونه لري او همغه رنګ تاسې پې اپلای کولی شئ. که چېرته دلته زه راشم ورته ووایم چې یاره داسې کار به وکړو چې کسټم شکل باندې زه یو رنګ ورته اضافه کوم، نو دلته کلر پیکل ته راشئ، کسټم شکل باندې تاسې یو رنګ ورته انتخاب کړئ او هغه پې اپلای کړئ. او له هغې څخه علاوه تاسې کولی شئ چې فرض که زه د RGB کالرز هم ورته څنګه کوم لرې کوم، کولی شو چې ګریډینټ ورته انتخاب کړو. ګورئ ګریډینټ باندې موږ کار کړی، مختلف ګریډینټس رنګونه دي، دا ورته کولی شو چې موږ تاسې اپلای کړو. همدا ډول کولی شو چې پیټرنس ورته اپلای کړو، مختلف پیټرنس هر یو چې غواړئ از فیل تاسې استعمالولی شئ. نو دا هم موږ سره د فیل خبره وه چې کله موږ تاسې یو شیپ ډرا کړو د هغې څخه وروسته د لومړي ځل لپاره خو فورګراوند کلر چې کوم کلر وي همغه کلر راخلي، خو د دویم ځل لپاره چې موږ غواړو رنګ یې بدل کړو، فیل یې بدل کړو، نو تاسې به دلته راشئ او یا هم تاسې به دلته راشئ. دلته له دې څخه هم همغه کارونه چې هلته کولی شو موږ دلته هم کولی شو. او دریمه طریقه یې دا دی چې تاسې راشئ دغلته دغه کوم ریکټانګولر لایر چې دی په دې ډبل کلیک وکړئ تاسې، بیا هم موږ ته دلته رنګونه راځي، هر رنګ چې ستاسې په کار همغه انتخاب کړئ همغه ورته اپلای کړئ. بل موږ سره سټروک ده. سټروک چې دی ګورئ دا اوس ما سره دا شیپ چې دی سټروک نه لري. زه موف ټول انتخابوم او دلته کلیک کوم، ګورئ دا ما سره سټروک نه لري. زه به دا لږ غوندې زوم کوم تاسې ته تر څو تاسې ته صحیح ښکاره شي. دا موږ سره اوس سټروک نه لري، صحیح ده. که تاسې چېرته غواړئ چې دې ته سټروک ورکړئ، زه به دا بېرته لږ غوندې کوچنی کړم او لږ بیا منځته کړو تر څو تاسې ته سټروک څنګه شي معلوم شي. اوس بیا دوباره لږ غوندې زوم کړم، صحیح ده. زه بېرته راځم ریکټانګولر ټول انتخابوم او بیا راځم سټروک ته. زه ورته وایم دغې ته زه غواړم چې یو سټروک ورکړم. که زه چېرته دا ورته انتخاب کړم دا سټروک اوس نه لري، خو که غواړم چې سټروک ورکړم فرض که شین رنګ سټروک ورکړم، شین رنګ ورته انتخابوم، صحیح ده. او له دې وروسته پکسلز ورته زیاتوم لږ چې تاسې ته صحیح ښکاره شي. پکسلز به ورته لږ زیات کړو.
چې کله موږ پکسلز ورته زیات کړلو دوباره زه راځم دا ډرا کوم ګورې موږ سره سټروک راغی صحیح ده دا موږ سره سټروک راغی زه د ښکار کوم دا شیپ زه ډیلیټوم دوباره راځم کم یو شیپ ستا په کار ده زما ورته وایم ریکټانګولر شیپ په کار ده فعل څه ډول اوسیږي هغه وروسته مشخص کولی شو سټروک ولري او که نه زه ورته وایم بلې سټروک موږ سره ولري څومره فرض که 6.15 پکسله موږ سره سټروک ولري د سټروک رنګ سره کوم اوسیږي زه ورته وایم رنګ هم دغه شین صحیح دی اوس یې ډرا کوم ګورې زه اوس دا ډرا کوم موږ سره ګورې سټروک راغی موږ سره سټروک اوس اضافه شو سور رنګ خو موږ سره فعل دی دغه بیروني څلور طرفه چې دا کوم چوکاټ راځي دغې ته سټروک ویل کېږي یعنی آوټ سایډ چې کوم بارډر موږ سره څلور طرف ته راځي که زه دا چېرته ورته انتخاب کوم او د دې سټروک راواخلم کم کومه ګورې زه سټروک څومره کموم هماغومره موږ سره کمیږي څومره چې زیاتوم موږ سره زیاتېږي چې دا سټروک ډېر زیات موږ سره پریکټیکل په کارېږي او دلته د سټروک شکلونه دي څه ډول سټروک غواړي ګورې دا په دې شکل سټروک ده تاسې ورته وګورئ که دا ورته انتخاب کوم دا په دې ډول سټروک ده هر یو چې ستاسې په کار و هماغه ډول سټروک تاسې ورته ورکولی شئ هیډ او ویټ ته موږ تاسې کولی شو چې هیډ او ویټ د دې بدل کو کم او زیاتې کو او بل هم موږ سره دلته دغه کونجونو په ارتباط باندې موږ سره خبره کوي ګورې زه دا راخلم دا به زه څنګه کوم ډیلیټ به یې کوم دا به زه ډیلیټ کوم صحیح ده او دا هم انتخابوم دا هم ډیلیټوم زه دوباره راځم ریکټانګولر ټول اخلم سټروک موږ سره شته دی فرض که زه سټروک ورته لږ کموم او همدا ډول راځم دا ورته انتخابوم دا ورته 10 پکسله انتخابوم چې دغه کونجونه 10 پکسله موږ سره څنګه اوسیږي تو شوی اوسیږي اوس دا ګورې ریکټانګولر موږ سره داسې یو شیپ جوړیږي ګورې دغه ځای نه موږ سره 10% څنګه دی 10 پکسله تو شوي دي که لږ کوئ کولی شي له دې څخه کم کوئ او که چېرته سټروک کمول غواړئ نو دا کار هم کولی شئ ګورې سټروک کمو که بیخي سټروک ختمول غواړئ نو کولی شئ چې سټروک بیخي ختم کړئ ګورې سټروک موږ بیخي ختم کړلو موږ سره اوس دا سټروک نه لري یو بل مورد چې باید تاسو ته ووایم زما ذهن ته راغی موږ او تاسې په یو چې دی موږ سره پکسلز دي او بل هم موږ سره چې دی پکسلز دې ته ویل کېږي چې کله موږ تاسو یو تصویر په پکسل کې فرض که جوړ کړو په هغې کې چې تغییر راولو کوچنی کوو یا لویوو نو هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي بل موږ سره ویکټور دی ویکټور دې ته ویل کېږي که هر څومره موږ یو پکچر کوچنی او لوی کړو نو تغییرات پکې نه راځي لکه زه دا تاسو ته لږ زوم کوم فرض که دا په پکسل کې دی ګورې دا موږ سره څنګه دی دا څنډې کیفیت خپل د لاسه ورکړی دی خو کله هم چې موږ تاسې از ویکټور استعمالو یا ویکټور کې کار کوو نو په هغه وخت کې موږ تاسو سره تصویر څنګه کېږي بیخي کیفیت نه خرابوي نه څنډې خرابوي او نه په مجموع کې خپل کیفیت خرابوي خو پکسلز خرابېږي دا یو موضوع زما ذهن کې راغی او مهمه موضوع تاسو ته مې وړاندې کړه زه بیا هم راځم دلته شیپس ته چې کله هم شیپس راغلم نو دا موږ سره په شیپ کې څو مهم اپشنونه و چې موږ فعل ویلی سټروک ویلی او سټروک هیډ او ویډ هم وویل چې دا کارونه موږ تاسې کولی شو همدا ډول ریډنس هم وویلی زه به دا راواخلم بیرته زیرو کړم ځینې اپشنونه دلته شته په هغې باندې هم کار کوو وروسته راځم دوم شیپ راخلم چې کله هم دوم شیپ ته راشو الیپس دی موږ سره لیفټ کلیک سره ګورئ الیپس ما ډرا کړلو خو که چېرته زه دلته شفت سره دا راواخلم نو بیا په یوه اندازه باندې ډرا کېږي ګورئ دا موږ سره په یوه اندازه باندې ډرا شو سمه ده همدا ډول ګورئ دلته هیډ ویټ دا هم په خپل نارمل حالت کې دی دلته هم موږ سره شیپ دی صحیح دی نو دا ټول موږ سره صحیح دی زه به دا یو ور کلوز کړم ځکه په دې کې ما ځینې تغییرات راوستي دي دوباره راځم فایل ته او د فایل څخه وروسته به زه همدا سایز انتخاب کړم دا به دوباره کریټ کړم نو موږ سره دا د الیپس ده کله چې الیپس موږ تاسې ډرا کوو ګورئ دا موږ سره څنګه شو الیپس شو که چېرته د شیفټ سره الیپس موږ تاسې ډرا کوو په یوه اندازه موږ سره ډرا کېږي د انکر پاینټ ده چې موږ تاسې به یې ته ووایه چې له کوم ځای ته وشي زه به دا لږ دغه ځای ته کېدم همدا ډول دریم شیپ چې دی موږ سره هغه ټراینګل شیپ ده چې کله په دې باندې کلیک کوم ګوري دا موږ سره داسې یو شیپ ده او دا هم کولی شو چې بیا موږ تاسې فرض که 360 درجې څنګه کو تو راتاوي کو بل شیپ دلته موږ سره چې دی هغه پولیګون شیپ ده
چې کله زه پولیګون ډرا کوم ګوري دا ما سره پولیګون شیپ ده خو په دې پولیګون کې یو خبره ستاسو فکر یو خبره ته اوسېږي دلته یو اپشن اضافه ده که دلته دا 15 ځلي ده که دا زه چېرته وزلي انتخاب کوم او انټر کوم ګورې زه چې اوس دا پولیګون ډرا کوم او وزلي سره اوسېږي نو دا اپشن هم ضرور ده بل شیپ موږ سره دلته چې راځو هغه لاین ده سمپل لاین ده چې تاسو ضرورت ولرئ لاین لیفت کلیک سره تاسو ډرا کولای شئ او کولای شئ 360 درجې دي کې تغیرات هم راولئ او که چېرته موږ یو لاین ډرا کول غواړو سیده لاین غواړو نو تاسو شیفټ ورسره ونیسئ ګورئ دا سیده لاین موږ ته ډرا کوي او که چېرته به دلته یو اپشن دا هم لري او هغه د وایټ په نوم باندې ده که زه ورته فرض مثال 10 انتخاب کوم او انټر کوم اوس به د دې لاین زحمت موږ سره د 10 پکسلو په اندازه باندې اوسېږي ګورئ زه به شیفټ سره دا ډرا کوم تاسو وګورئ دا لاین موږ سره څومره پیړ شو نو دا هم موږ سره په شیپس کې چې دی د لاین خبره بل موږ سره کسټوم شیپس دي کله چې زه کسټوم شیپس ته راځم نو دلته موږ سره مختلف شیپونه دي فرض که دا فولډرونه دي هر یو فولډر باندې چې کلیک کړئ نو شیپس دي موږ سره فرض که زه دا یو شیپ ډرا کول غواړم تاسو واخلئ لیفت کلیک سره دا ډرا کولی شئ ګورئ لیفت کلیک سره بیا کولی شو چې رنګونه هم فیل نه بدل کو فرض که د دې رنګ زه غواړم چې دغه ډول وځي که دا شیپس ستاسې خوښ نه شو دا ډېر فولډرونه دي موږ سره مختلف شیپس دي پکې هر یو شیپ چې ستاسې خوښ او تاسو سمپل هماغه شیپس ورته انتخاب کړئ او بیا راشئ لیفت کلیک سره یې ډرا کړئ او شیپ سره هم کولی شو چې ډرا کړو چې ټول په یوه اندازه باندې ډرا شي دا موږ سره مختلف شیپس دي یا ریډیمیډ فوټوشاپ فولډرونو کې اچولي دي فلاور فولډر ته راشئ ته ورشئ دې کې څه ډول شیپونه دي دا به اوپن کړو ګورئ دا د فلاور شیپونه دي دا د فلاور شیپ ده د دې رنګ به زه واخلم ګلابي به یې کړم صحیح ده موف ټول به راواخلم لاندې به کلیک کوم ګورئ دا څومره ښایسته شیپ ده نو مختلف شیپس دي چې کله تاسو کسټوم شیپس ته راشئ نو دا شیپس تاسو کولی شئ چې استفاده ورڅخه وکړئ اوس راځو دلته موږ سره دغه کم سیټینګ علامه چې ده زه دلته کلیک کوم صحیح دی لومړی حالت خو همدې ته ویل کېږي چې زه یو شیپ انتخابوم او بیا ډرا کوم ګورئ موږ سره په دې شکل ډرا کېږي هر رقم چې زموږ خوښ وي په هماغه اندازه یې ډرا کولی شو خو که چېرته زه ورته دلته راشم او ډیفاینډ پروپورشنز ورته انتخاب کوم اوس د شیفت په شکل موږ سره کار کوي ګوره ټول په یوه اندازه لویږي شیفت بټن ما نه ده نیولی فقط اپشن مې ورته آن کړ او درېیم چې دی موږ سره ډیفاین سایز ده کله چې ډیفاین سایز باندې زه کلیک وکړم اوس راځي وګورئ زه چې دا فرض که هر ځای کې غواړم فقط یو کلیک وکړم سایز مشخص شوی او مالته ماته څنګه کېږي اضافه کېږي یا فرض که دلته فرض که دا خو ما ډرا کړلو دلته زه غواړم یو شیپ ډرا کړم چې کلیک کوم ما سره دا وینډو خلاصېږي زه ورته وایم چې 150 پکسله په 150 پکسلو کې ماته شیپ پکار دی صحیح ده اوکې کوم اوس دلته دا ما سره ډرا شو هر ځای کې چې زه یو کلیک کوم په هماغه اندازه شیپ څنګه کېږي موږ سره ډرا کېږي نو دا هم موږ سره د دې مشخص اندازه ورته ورکوو ډیفاین سایز او هماغه سایز په مطابق موږ ته ډرا کوي بل موږ سره فکس سایز ده فکس سایز کې مشخص ورته ورکوو فرض مثال ما سره سل ویټ پکار ده 150 فرض که 50 ما سره هیټ پکار ده او دا څنګه کوم کې کوم چې سمپل یو کلیک وکړم هماغه اندازه شیپ ما سره څنګه کېږي ډرا کېږي ګورئ فقط سمپل کلیک کوم هغه ما سره څنګه کېږي ډرا کېږي نو دا هم موږ سره څو اپشنونه وو فرام سنټر څه معنا که دا چې زه ورته آن کړم او دا به دې حالت ته ویسو اوس چې زه شیپ ډرا کوم له منځ نه ډرا کېږي صحیح ده له منځ نه ډرا کېږي که زه ورته چېرته فرام سنټر انتخاب کړم نو دا هم موږ سره څو مهم اپشنونه وو او د فیل کالر په اړه مو هم تاسو ته معلومات درکړه چې موږ تاسو څه ډول کولی شو چې کالرس یې فیل کړو چې مختلف طریقې لري له دې څخه هم کولی شو پراپرټیز نه اپشن بار یا پراپرټیز له دې نه هم کولی شو نو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ په شیپس باندې کار وکړو مختلف شیپس دي هر یو شیپس چې ستاسې خوښ او تاسې له دې ځای څخه کولی شئ ډرا کړئ او کسټوم شیپ له دې ځای کولی شو چې واخلو